اکزیټ یا د طب وروستۍ ازموینه د افغانستان د طبي شورا په وړاندیز د ازموینې ملي ادارې لخوا له هغو محصلینو اخیستل کیږي چې د طب کلنه دوره یې بشپړه کړې وي. په دغه ازموینه کې بریا فارغ محصل ته لار پرانیزي چې خپل تخصص او په طبي برخه کې کار پیل کړي. سکال په کابل کې یا د ازموینه کابو یوه میاشت وړاندې یوازې له نارینه محصلینو اخیستل شوې او ښځینه محصلینې لا هم د امرستاني په انتظار دي. دوی وایي که چیرته یې د ازموینه همداسې پاتې او وانخیستل شي نو د کلونو خواري به یې په اوبو لاهو شي. په کابل کې له معالجوي طب څخه فارغه او د طب وروستۍ ازموینې ته په تمه تمنا وردګ وایي چې دوی له وړاندې د دې ازموینې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و، خو د ازموینې ځنډېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي او دې چارې یې پر ذهن او مطالعې خورا منفي اغیز کړی دی. په وروستیو کې موږ دومره زحمت ایستلی و او 4 ورځو پاتې وو امتحان ته چې موږ ته وویل شول چې د نجونو څخه امتحان نه اخیستل کیږي او یا هم دا په تعلیق ډول باندې راغلی دی او نجونو د امتحان نیټه هیڅ معلومه نه شوله. دا خپله یو ډول دومره لوی فشار په ډیری محصلینو دی. اکثریت زه خپله صنفیانې چې ګورم دوی خپل کتابونه څیرې کړل، خپل کتابونو ته یې ور واچولو. حتی زه خپله شخصا ما هغه کتاب چې نور کله به مې نه پرېښودل چې یو خط پرې وشي، خو له ما څخه هم کتابونه څیرې شول. د ښځینه محصلینو ازموینې ځنډېدو په هیواد کې د یو شمېر ډاکټرانو غبرګونونه هم راپارولي دي. دوی وایي په صحي برخه کې د هیواد روان حالت ته په کتو سره ښځینه ډاکټرانو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. دوی وایي د دې پر ځای چې دا تشه ژر تر ژره ډکه شي دوی برعکس عمل کوي چې دا یوه ناسمه پریکړه ده او زیاتوي چې په صحي برخه کې نه باید د ښځینه‌وو د پرمختګ مخه ونیول شي. دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې یو شمېر نجونې له طب څخه فارغې سوي او وروستۍ ازموینه ترې نه اخیستل کیږي. دا به له شکه پرته د هیواد په صحي برخه ډیره منفي اغیزه وکړي. که څه هم چې علم په مسلمان نارینه او ښځینه فرض دی، خو بیا هم دوی د ښځو د پرمختګ او د زده کړو کولو خنډ ګرځېدلې او د فارغو سوو نجونو د طب وروستۍ ازموینې تر اوسه ځنډېدلې ده. که چیرته د طب د اکزیټ یا وروستۍ ازموینه وانخیستل سي نو موږ او تاسو به لا هم د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ سو. په داسې وخت کې ښځینه ډاکټرانو ته له حده زیاته اړتیا ده او همداراز ښځینه ناروغانې هم د ښځینه ډاکټرې غوښتنه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې له نجونو باید د طب وروستۍ ازموینه هر څه ژر چې کیږي باید واخیستل سي او دوی دلته له موږ سره همکاري وکړي. ډاکټر مرجان محمدي چې د کابل په یو دولتي روغتون کې دنده لري وایي چې زموږ په ټولنه کې ډیر شمېر میرمنې نه غواړي چې نارینه ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، نو په همدې خاطر د ښځینه ډاکټرانو زیاتېدو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. و بعضی دختر خانم‌ها و یا خانم‌های هستن ځینې داسې میرمنې او نجونې سته چې هیڅکله نه غواړي نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي او درملنه یې وکړي. نو له نجونو څخه د طب وروستۍ ازموینې نه اخیستل او یا ډیر ځنډ به هیڅ شی پایلې ونه لري. ممکن دا د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتېدو لامل سي او له بلې خوا به ټولې هغه محصلینې چې 1 کاله یې زحمت ایستلی او خواري یې کړې ده هغه به ډېرې زړه ماتې او مایوسه سي. د معلوماتو له مخې د سږني کال د طب په وروستۍ ازموینه کې جمله 10,000 محصلینو نوملیکنه کړې وه چې له ډلې یوازې د 7,000 نارینه محصلینو ازموینه اخیستل شوې او پاتې 3,000 ښځینه محصلینې لا هم تر امرساني په تمه دي. په دې راپور کې مو هڅه وکړه چې د طبي شورا نظر هم له ځانه سره ولرو، خو له پرله پسې هڅو وروسته بیا هم بریالي نه شو. عزت الله احمدزی CMG کابل.